بای دا سړی د دوبۍ نه راغلی او دې درته خپل حالات بیانوي چې په ده باندې کوم ګزران هلته کې شوی دی وروره نو خپل حالات بیان که ښه خپل حالات بیان که یار په لاره دې روانو دستي شهر نورخانو ډېر ښه د مندرې هر بچی ښکلی نر ځوانو دستي شهر نورخانو ښکلی پاکستانو دستي شهر نورخانو نن سبا باچا عمران خانو دستي شهر نورخانو دوبۍ سره شوه څوره کمې اسره شوه نیستي هم را سره شوه دوستان زما ټینګ نه شو دی بېشانه غریبۍ ته زه تللی وم دوبۍ ډېر ښه لکه پیسې مې کړلې قرض کوم درته عرض ما کړله په ځان فرض عمر مې 1500 کال جوړ مې کو د شلو کاته کې د شپې شلو ډېر ښه باندې 2500 د بره خرچه وشوه دلبره پاسپورټ مې هم تیار کو په 15000 یارانو قصه د هوښیارانو ډېر ښه مې تیار کړ اصول مې رانه یار کړ داخلي مزیدار کړه او کله پوره نو چې کړ ټلیفون او بشي او د پښتنو ډېر ښه لکه اندازه دا تیار دی وې زه راځه غټه مزه دا ما غټه دي سفره ده ډېر در په کار دی اوس په وګورو ټیکټ او جیب ګوره د واسکټو وې ډېر در دا نوري ما ویل چې ته به ګورې ما ویل چې زما رورې وې زه سره راولېږه در کوم به فضل خو نشته دی اولو هر څه شو تیار او ټیکټ هم مزیدار چې اوکې شو بمبارو روټۍ به کولې چې مې څوک رشتہ دار او چې نه مزیدار ډېر ښه هغه د تللو جهاد ته د خطلو کسان سره خپلو خو خاطر پلان کوڅه په خبر ته راسلاړو ځکه مو دی ولاړو لکه سورو نه یارو نه میرو زوم کړو کورو نو کو شو دوبۍ کې یاران را راغلي ولاړو دم خطرې راويستې ټیکسیانو پر سالور کسانو دوبۍ کې مې دوستانو سٹارټ شو به دي کې نه لاسي ورلو چې په تاسو تلې مو دوبۍ ډېر غلکه مشوم چې کله خدمت شوم یو وخت اور تل مشوم شپږ سو وطن خام یو کوم یل تکارو توبه استغفار ډېر غلکه تیرو په ځاب شو مخ ډېرو وطن شورانه هېرو وې زمیلا په سرونه می ختم کوټی کټو خپو مزه کې پټو ارونه می په سرو بچی می در پځړې کلی کې وترو تنخواه به زما دلی کې لیله د خرج خوراک او قرضه پاتې ولاکو نو ورکړه نه حصول ما وکړه تنزل او وخت مې کو پزولو 15000 پاکستاني وې زما دی باندې مصرف شو بسر تندې مې چپ شو کار سره شروع مې په ګاډي کې ټرای او پکې دا بای چې سبا مې ګټلې پدې بل لګېدلې نه ستي بچ کېدلې نو کور نه بکې سټه چې دلته وړه نار دی پیسې ورله پکار قانون قرضولې وطن ته مې لګلې بچت مې نو خپل شل ټرای مې په کله په بل کې شو پاسو لیسنس راغې بلاس او چې 15 کاله پردیس کې زمالاله هم 6000 ریاله قرض یارانو په ما باندې انبار او تنخیم بسیار پنجور مې کې د کلی یارانو مې ویلي وې نورې به خپلې ټیکټ په دلدل کو د سامان سره دلدار او ځکلی د نور خانه سامان مې برابر کو شورو مې دا سفر کو پورتلې مې خبر کو سباله در روان یم ما وویل ابۍ ته زه تللی وم دوبۍ ته وطن ته بارو بارو چې راغلم دوبارو کل په انتظار و نو چا رانه جوړه غوښته ګړی او چا رومیالو خبرو مې دي په حالو شاته مې حیرانو راغلي مې دوستانو په تمه ټول کسانو 50000 خرچه زما په دغه مېلمستیا شوې دا نورې پیسې واچوې د دې نه په جنجالو راتله به کلیوالو خبرو مې دي په حالو نو زر به چا غوښتلی چا 15000 یارانو په کار وې د خوارانو را سره نه انا کوله می بانا واته په پچنه واپس به ویلې په شیخه خبرې سپوري ورځه کا قصه ګوري ته مې چې دغه چلو د خلکو په غوبلو چوله کې باور بلو چې نه په خېدل پراټه په لیلا نور تاسو په زما کور وښه چې جوټیانی ماته ریکلې ګرانی وی فای تروانه اتیا زره نور قره شو په ما کلی کې رو بیان ته زما ګوره ما قرض کوټی کټو دو به ته ما پټو هغه سیمه واس کټو کیسټو خلکو راولې چې څوک نه خبرو په کلی کې اکثر دا کوم نصیحت ټول وخت لتی عبرت وطن کې دی عزت نو الته غلامی د بچا کشن بدوانو یاد د شیخانو اول در باندې کار کوي پیسو نه بیا انکار کوي مزدور به انتظار کوي اکثر ورلور نه کې غریب شي در په درو مجنون غونتی اوترو دلته خوري ډاګری نو دلته خوري نه هری نو دلته مزدوري خده چې ورشه په لندو لا اور د پینډو دا وای نو خاندار چې راغلم باروبار چې نو کاروبار چې هلته ګرځیدم جواری مشوته بایت او زتلې دوبۍ ته